بسم الله الرحمن الرحیم. هم فعل دیگر فعالت هم فعال چون صغر دیگر درایت هم فصال. د شعر پهلا مصرع شه درې وزنونه دي، په دویمه مصرع شه موزون مصدرونه دي. فعل په وزن باندې مصدر دا صغر شعر شه فعل لیکل دا اصل شه دا فعلون تنوین وی په اخري حرف باندې. فعلون په وزن باندې دا صغرون صاد ته کسراوي، یعنی پهلا د دغه مصدر د فعلون د وزن لوند چې کی مصدری نرسی هغه فا کلمه ته کسراوي، غین کلمه ته فتحاوي. صغرون وڑی کا کے دل خوریدل چوٹا ہو جانا چې سشي په نسبت سره یاوي. دوام وزن دا په دغه شعر شه فعالتون، په وزن یې مصدر دا درایتون، یعنی فا کلمه ته کسراوي، غین کلمه ته فتحاوي، غین نباد و الف وی، لام کلمه ته فتحاوي. درایتون ویای میندول دریافت کرنا، پا لینا. بوب یہ دا ضربا د صغرون ولا بوب دا کروما بوب یہ جشو به د صغرون ولا ماضی و مضارع صغورا یا صغورو. و کروما بوب چې دا دغه لازم ده متعدی چونکه نه ده، لہذا دغه و خلی معروف صیغه وی مجهول صیغه و نه. درایتون په وزن د فعالتون دا بوب یې دا ضربا یضربو، به چې ضربا یضربو شي دغه شی حروف اصلی دی پشه یو دال یو را و یو یا. درایا یدریو به درایا نه جوړ شي، درا یدریو نه جوړ شي یدری. درا یدری. اسباب ضربا معنی دو پا لینا دریافت کرنا. په دغه وزن باندې را مصادر دي لکه کتابتون منا لیکل، خیاطتون منا گانڈل سی لینا، تجارتون خرید و فروخت کرنا، وکالتون دیچا وکیل جوړیدل. هم فصالون په وزن د فعالون منا کوي د پینا پرې کول، د بچی د پینا پرې کول. میشتو سے بچای چي په دوی کولې باندې مېر د پینا پرې کوکنا دغه تا فصال وی. و بوب یدا ضربا چې بوب ی ضربا شه به د فصال مصدر ولا ماضی و مضارع فصلا یفصلو. شادوام شعر هم فعالون دیگر فعالت هم فعال چون هدن دیگر بغایت هم سوال. د فعالون په وزن باندې دا هدایون اصل یې دا هدایون، بیا هدن زنه جوړ شو، تالیدین ابشه شوی دی. په زما د فا کلمه په فتحه د غین. هدن وی راستہ دکانا. فصیح ترجمه اسره لیکلی دو راه نمودن. اسم فاعل دغه نرسی هادیون راهنما. کدا لیډر سوي چې مشته سه لیډر بیلی. بوب یدا ضربا هدا یهدی. دوام مصدر دا بغایتون وزن ده فعالتون. بغایتون وی تلاش کرنا طلب کرنا. بوب یدا ضربا به دغه نروشی ماضی و مضارع بغایا یبغیو، بیا به دغه شه تعلیل وشي دا چونکه ناقص تکنه بغایا لام کلمه پوزوی چې یا روشی به دغه تناقص یی. بغایا یبغیو نو روشی بغا یبغی.
او سؤال دا مصدر ده د فعالن په وزن باندې ماضی و مضارع دو سألا یسألو اسباب فتح اندریها فتح غین و کسر فا اندرین یوا کلمه لیکلی دو اصل شه دی درې ګوشي کلمه اندر این ها د جمع ولادو اندر معنا نه این په دغه شه په دغه ټوله شه یعنی په دغه ټوله شه نه فتح غین فتح د غین کلمه دو وګوره فعالون فعالتون فعال فعالون فعالتون فعالون شپږ وزن شه غین کلمه باندې فتح دو فعالون فعالتون فعالون کسر فا پسې شروغلا په درې شروغلی دو شا از دغه ویلی دی اندر این هم په دغه شه از د دوامه مصرع وضاحت کوي چې دا کسر فا چې دو دغه وضاحت کوي درس وزن و کسر فا از دا کسر فا نه دو درس وزن د دوامه مصرع شه درس وزن چې دی دغه تعلق د کسر فا سره ده و زمه فا درس جا و زمه د فا کلمه په درې زوی شه دغه لوند اشاره ورکی درس وزن دغه تعلق د فا سره ده کسر فا و درس وزن دغه غونډه لوند چې ګډه لیکو کی بس به مې سوچ ور راسي بعد ازان فغلا او فغولت بفتحه ورسته د دغه اوزان نه بل وزن دا فغلا او په الف ممدوده سره وفغولتن بفتحه وزن آن وزن د دی رغباء وجبورت بفتحه یعنی دغه شوی فا کلمه باندې فتحه ای په فتحه نه مراد د فا کلمه ده در دوم تشدید و ضم مر غین دغه مصرع تعلق د دوام وزن سره د خپل شعر شه فعولتن در دوم یعنی په دوام وزن شه تشدید و ضم په غین باندې تشدید یاد کنه و ضم یادو مر غین مر معنا خاص در دوم تشدید و ضم مر غین را وزن ها شد ختم از فضل خدا وزنینا شل ختم د فضل زخه د الله تعالی باسه وزنینا یو ډول غوړي د پرېنی وزنینا یا ودان